بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده اما بعد. بندہ نقیب اللہ سالک تو سر مخاطب دا محترم طلبہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دے رجب 1444 ہجری نا رجب 1445 ہجری بمطابق دسمبر 2022 تا دسمبر 2023 په دغه دوران چې د خپل کلی د سکول د ووم د وتم جماعت طالبانو ته د شرح میعاد عامل د درس کولې ذمہواری د مو په اجرا روغله په داسې حال شي چې د ورځې د مو وخت د سرکاري ملازمت امانت او سره مې د مشپشین نورسته وخت خپل مطالعه طالب علمي توقف کړو. نو دغه وړه طالبانو ته د مزیګر نه مشوم را ساس وخت به مې ورکو او بحمدالله په دغه نظام الاوقات سره پتلل شي ټول کول د الله تعالی کله توفیق سره ملګرو او د شرح میعاد عامل تدریس د ترکیب سره اختتام ته ورسید. د شرح میعاد عامل په تدریس چې د بنده اکثر دغه معمول و چې د نوی سبق شریکول نه مخکې د تیر شوي سبق خلاصه وي طالبانو ته پیش کېده چې د طالبانو په ذهن شي نوی سبق د پورا زوی پیدا شي. بیا د متن عبارت و معنا دغه وی ورته شال شل د نورسته بیا ترکیب کېده. د ریکارډ نه د مو مقصد دا و چې ارتلین کې وخت د موده پورا اسونتیاوي او په تدریس چې د بهتري وروستلې د پورا مددگار وي د مو. نو دغه ریکارډینګ مو د خپل ځون د فائدې د پورا وکړو. است الله تعالی د وسیع رحمت نه دا خبره لري نه ده چې د مو دغه موت ګډ کوشش د چا په کور روشي اگر کا د هر فن کشلی شروحات په بزرش موجود دي. خدا یو حقیقت ته چې د تحریر په نسبت تقریر ذهن ته زر کیږي. الله تعالی دا د مو دغه کوشش د خپل رضا او د مو د مغفرت ذریعہ وګرځي آمین. بل درس کول غواړم چې دا د یو طالب علم مدرس ابتدایی کوشش ته او داسې کوشش د لغزش او د خطا نه محفوظ کېدای نشي. د سماعت په وخت چې که چاته څه غلطي محسوسه شي نو په خبره ولې بندوي شکریا ادا کېږي او ورسي چې د شرح میعاد عامل اختتامي و دعا وغوړي یا الله دغه میش چې څه وویل خدا پاکه دغه د طالبانو په ذهن چې همیشه د پوره محفوظ وساتي خدا پاکه. طالبانو ته د مزید علم د حاصلولو لوړې ژورې لري او تاسو نه کې خدا پاکه دې ته استقامت ورکړي خدا پاکه مو ته استقامت ورکړي الله په صحت مې او طریق ولري الله سیک چې دغه ریکارډ دغه سبق ور وی الله هغه د پرې نافع وګرځوي یا الله او مو د پرې د آخرت نجات او د رضا سبب وګرځوي یا الله. یا الله دغه طالبانو ته استقامت ورنصیب فرمای د شریعت او خدمت زنه وخله خدا پاکه دې اوقات شي دې په حافظي شي دې په مطالعه برکات او چوي خدا پاکه مت توفیق تر لري یا الله د علم دین خدمت تر نه اخلي یا الله دې مش اسباب کې قبولیت او مقبولیت او نصیب کې خدا پاکه او د طالبانو د پرای مفید او ګرځوي یا الله. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیه.